د ټایټانیک کشتۍ په اړه ښه لنډ معلومات را سره وګورئ. د دې سره زه منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. شاید ډیرو د دې پیښې په اړه اوریدلی وي چې ټایټانیک کشتۍ څنګه او ولې ډوبه سول. نن مې د دې پیښې په اړه پوره او دقیق معلومات راټول کړي دي. هیله ده چې تر وروستیو پورې را سره واورئ او خوښ مو سي. ټایټانیک یوه برتانوي مسافر وړونکې کشتۍ وه چې د انګلستان په بیلفاسټ کې جوړه سوې وه. د دې کشتۍ د جوړېدو چارې په 1909 د مارچ پر 21 پیل شوې او د 1911 د مۍ په 21 پای ته ورسېدې. دا کشتۍ د هغه وخت تر ټولو لویه کشتۍ بلل کېدل چې اوږدوالی یې 290 متره او ټول وزن یې تقریبا 5310 ټنه و. دا کشتۍ د انګلستاني توماس انډریو لخوا ډیزاین شوې وه او جوړونکی یې هارلینډ وولف و چې لومړی سفر یې د انګلستان څخه نیویارک ته په 1912 د اپریل 10 شروع کړ. په دغه کشتۍ کې ټول 240 تنه مسافرین وه چې اکثره یې لوی لوی تجاران وه چې زیات سره او سپین زر یې پکې بار کړي ول. او وروسته د 5 ورځو سفر څخه په شمالي اتلانتیک بهیر کې د نیو فونډلینډ سوالخو ته نږدې په 1912 د اپریل په 15 ډوبه سول چې د 240 کسانو څخه 1500 تنه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د ډوبېدو علت یې په اتلانتیک بهیر کې د یوې غونډۍ سره ټکر و چې د کشتۍ لاندنۍ برخه پرې سوې وه او اوبو په یو څو ساعته کې غرق کړل. د دې کشتۍ کپتان اډور سمیت و او ډیزاینر یې توماس انډریو و. دا ټایټانیک کشتۍ د 2 کالو په موده کې چې د 2000 انجنیرانو او کارګرو لخوا په 24 ساعته یعنی په شپه او ورځ کار او زحمت په پایله کې جوړه سول. د کار د بشپړ کېدو نه وروسته د کشتۍ کپتان په ډیر غرور ویاړ سره اعلان وکړ چې حتی نعوذ بالله الله تعالی او تقدیر نسی کولای ټایټانیک کشتۍ تباه او ویجاړه کړي. خو دا په لومړي سفر کې ډوبه او تباه سول او فقط د تاریخ یوه افسانه سول. له بلې خوا د نوح علیه السلام کشتۍ یوازې یوه کس جوړه کړل خو نوح علیه السلام تکبر نه کاوه. په خپل رب یې توکل وکړ. ټوله نړۍ ډوبه سوه خو د نوح علیه السلام کشتۍ روغه رمټه له طوفانونو ووتل. نو په خپل رب توکل وکړئ او تل عاجزه واوسئ. د دې او نور معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ.